شاه محمود قریشي وایي د ډیورنډ کرښه باید د یوې نړیوالې سرحدي کرښې په توګه وپیژندل شي. دا یو رسمي سرحد دی. سلامونه، وخت بخیر. د دې راپور په اړه د کره او تازه معلوماتو لپاره له مالیا عربي سره دغه ویډیو تر پای وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلې مرکې په پاتې برخه کې چې له ټولنیوز سره یې کړې وه، نن بیا هم مهمې څرګندونې وکړې چې د طالبانو او هند په هکله یې ترسره کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل طالبان په پاکستان کې نشته او هیڅ یو شورا هم په دې هیواد کې نه لري. د قریشي په خبره باید افغانان له پخواني فکره راوځي او وګوري چې نړۍ کې څه کیږي. د پی ټی ایم د مشرانو د نیونې په هکله ده وویل هر څوک چې قانون ماتونه وکړي وبه نیول شي. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې طالبان نه نیول کیږي وویل زه ستاسو د ملي امنیت د مشاور غوندې نه یم چې په دې حساسو شرایطو کې ناحقه خبرې وکړم. د قریشي څخه پوښتنه وشوه ملا هیبت الله او د طالبانو نور مشران چیرې دي. هغه وویل په دې هکله تاسو د خپل ملي امنیت او یا هم دولت څخه پوښتنه وکړئ. طالبان په کوټه کې شورا نه بلکې په افغانستان کې شوراګانې لري. قریشي د خپل ځان د بېګناه ثابتولو لپاره وویل چې په افغانستان کې بهرنۍ کړۍ شته چې د دوی پر خاوره برید کوي او په بلوچستان کې هم فعالیتونه کوي، خو موږ اجازه نه ورکوو. شاه محمود قریشي د هند او پاکستان نږدې اړیکو باندې هم نیوکه وکړه. دوی ویل هند ستاسو سره سرحد نه لري خو دا هیواد د افغانستان ځمکه زموږ پر ضد کاروي. هغوی د تورستي فعالیتونو پر مټ دا کار ترسره کوي ځکه په دې هکله موږ استخباراتي معلومات لرو او یو چاره ته تایید کړې ده چې د هند له لوري بلوچستان کې تورستي فعالیتونه ترسره کیږي او موږ یې ګورو او وینو یې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خپل خبرو په دوام کې وویل زموږ غوښتنه دا ده چې ډیورنډ کرښه باید د یوې نړیوالې سرحدي کرښې په توګه وپیژندل شي. زما له نظره د یو رسمي سرحد دی او موږ هیڅکله دا بحث د افغانستان له طرف سره نه دی شریک کړی، خو اړتیا یې هم نشته ځکه دا یو رسمي سرحد دی. قریشي د خپل خبرو په دوام کې هیڅکله پاکستان ګناهګار نه کړ چې دوی د کومه خطا یا ګناه له افغانستان سره کړې وي. لا یې هم ځان په حق وبالو. تر بلې ویډیو په الله پاک سپارم. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب